د افغان ابدالیانو پر اتلولۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ غبرګونونه څه دي؟ په ځواب کې سمیع سادات او جنرال موبین څه ویلي؟ ویډیو همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې بېګا شپه افغان ابدالیانو د اسیا ایمرجن کپ سیالۍ اتلولي وګټله، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل او یو شمېر نوموتو څېرو د افغان لوبغاړو د ستاینې او تشویق سربېره افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. په دې ویډیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو غبرګونونه راخلو. فایل د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین کوو. منظور پښتین لیکلي افغان ابدالیانو ته د بریا نیکمرغه وي. پاک رب تعالی د افغانانو ته په راتلونکي وخت کې هم په هر ډګر کې کامیابي ورکړي، آمین. محسن داوړ لیکلي دي مبارک شه، افغانستان د اسیا اتل شو، ستاسو لیوالتیا او هوډ د اتلولۍ له ګټلو ډېر لوړ دی. حنیف پښتین لیکلي دي فاینل به مبارک شه، د سریلانکا خلاف تاریخي بریا د ټولو لر او بر افغانانو ته مبارک وي، په ځانګړي ډول ملي شهید ګیلمن وزیر ته چې د دغو اتلانو خپل ملي بیرغ او وطن لپاره یې سر نذرانه کړ. حنیف پښتین لیکلي په دې سخت وخت کې یوازې زموږ د کرکټ اتلان دي چې له برکته یې ملي بیرغ د نړۍ پر میدانونو راپاند دی. لر او بر یو افغان، لوی افغانستان. جنرال موبین لیکلي اکتوبر کې زموږ دا خلک خراب دي شي، زموږ چې یو ځل سترګې سرې شي بیا په هېڅ چا بریک نه نیسو. هیوادوالو ته دې بریا مبارک وي. سمیع سادات هیوادوالو ته له مبارکۍ سربېره له افغان ابدالیانو مننه کړې چې افغانستان ته یې ستر ویاړ را په برخه کړ. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی الله مو شه.